بسم الله الرحمن الرحیم. درازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه زه فضل سبحان ټولو ملګرو ته د امن، مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، الله باچا وحده لا شریک انساني ژوند د تضاداتو مجموعه پیدا کړې ده. د شپې سره ورځ، د سحر سره ماښام، تور سپین، غټ کچ او مرګ او ژوند. ښایسته خبره دا ده چې دا ازداد د یو بل رقیبان نه دي، بلکې د رفاقت ډیر ښایسته تړون لري. توره شپه په سپین سبا ښایسته ده. د ورځې انور د شپې سپوږمۍ ستورو له رڼا ورکوي. د مایوسۍ په سر امیدونه د شفقت لاس راکاږي. د غرمو تاوله د پشکال بارانونه د چټپټي اچار مزه ورکوي. خو بس یو انسان دی چې د بل انسان وجود او خیال ته هډوځی نه ورکوي. هر انسان دا غواړي چې د بل زمانه بدل خیال ولی ساتي. زما پشان ولی نه دی. ګرانه، الله باچا هر انسان جدا د آرټ نمونه او د ساينس شاهکار پیدا کړی دی. دا مد ځان پشان کوه. دا یو بیل حقیقت دی او په بیل رنگ کې ښایسته دی او هم په دغه رنگ کې ورسره روغ ساته. ملګرو، د انسانانو د سوچ او عمل اختلاف د ژوند لویه ښکلا ده. راځئ چې یو بل وپیژنو او یو بل لا هم په هغه ډول ډال کې ځای ورکو په کوم کې چې الله باچا پیدا کړي یو. یو غزل ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم، په کوم کې چې دا ازداد په یو تار پیلې شوي دي او د شعر تخلیق شوی دی. د ژوندون پستغو لارو پراخکلو قدمونو، د ژوندون پستغو لارو پراخکلو قدمونو، کله زم په منډه منډه، کله سر په تندکونو. او خدای خبر چې څه لټومه، خو لټومه بس لټون دی. خدای خبر چې څه لټومه، خو لټومه بس لټون دی. کله خپل زړګي ته ګورم، کله سر په تپوسونو. او یو منزل طرف ته ځمه بې خبره سرګردانه، یو منزل طرف ته ځمه بې خبره سرګردانه. کله وروستو وروستو کېږم، کله تیز د طوفانونو. او امیدونه ستړي ستړي، ارمانونه مې ستومانه. امیدونه ستړي ستړي، ارمانونه مې ستومانه. کله سوری د امید شي، کله بوج د ارمانونو. هم هغه زما وینا ده، هغه زه یم، هغه خلک. هم هغه زما وینا ده، هغه زه یم، هغه خلک. کله بام شي دا وختونه، کله دار د تهمتونو. او هر ګړی راته پیړۍ شوه ځکه عمر نه تیریږي. هر ګړی راته پیړۍ شوه ځکه عمر نه تیریږي. کله ناست په تمه ستا یم، کله ستا د پیغامونو. او کله راشي مرهمونه، کله مالګې پرې دوړیږي. کله راشي مرهمونه، کله مالګې پرې دوړیږي. کله ته فضل زخمی کې، کله پهې په زخمونو. او د ژوندون پستغو لارو پراخکلو قدمونو، کله زم په منډه منډه او کله سر په تندکونو. ملګرو، د دې دنیا د ټولو نه غټ ښایسته رنګ دا دی چې دا عرضي ده او دلته بې ثباتي ده. د دې وجود له دوام نشته او د دې اختتام د یو بل ښایسته جهان آغاز دی. په دې اړه یو قطعه ستاسو سره شریکوم. یا پرخه د سحر ده، یا بسره دی د اور. یا پرخه د سحر ده، یا بسره دی د اور. ژوندون د دې دنیا دی پشمار ورځې درې څلور. اور تیریږي نه ادریږي، حساریږي نه په زور.
تیریږي نه ادریږي حصاریږي نه په زور او تیر وخت بلاندې نه کې کروانې تور ته تور. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې دا کلام او مختصر تمهیدي خبرې به ستاسو خوښې شوي. زه به د دې کلام په هکله ستاسو د دریځ په تمه یم. د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. ښاد او خوشحاله اوسئ.